نن بیا راغلی یم هغه کپس ته او د هغه زمري سره یم زمری غټ سوی دی نو تقریبا اوس د شپږو میاشتو دی او دا دی زه دونه نږدې ورته راغلی یم لاس وروړم های 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 ګرد عکاسي خرابېږي ارام کښېنه هغه بیا لږ غټ دی هغه پړانګ تاسو انتقاد کړی و چې د زمري څه څوک نه ځغلي ورته درېدلی به وای څه در کول زه وایم چې تاسو د یوه موږک او د یوې سرې خزدکې څخه هم ځغلی ورته درېدای نه سئ نو بیا ما ته ولې وایاست چې تاسو د زمري څه ولې ځغلی خوږو لیدونکو راغلي یو بیا هم د کندهار یوه مشهوره باغ وش ده خصوصي باغ وش دی نو سلامونه وعلیکم السلام ښه یاست بخیر یاست ژوندی اوسې خوشحاله اوسې نن بیا د هغه زمري په څنګ کې نن بیا د هغه زمري په څنګ کې یو خو دا لیدلونه رالو نو اوس په هغه چې کمې خبرې سوي وې له کمې ویډیوګانې سوي وې د هغه په بدل کې به اوس ویډیو سره جوړه کړو نو کومه ځغستا وي انتقادونه چې سوي هغه به ګرده ایسته کړو خوږو لیدونکو تاسې به وایاست چې دا نو چیرې تا ځغستلې وه کومه ویډیو لنډې وګورئ ومو کتل نو زمری دغسې حملې هم کوي نن هم بیخي بد راته ګوري د رنګ دغه رقم دی لږ نو په بر شعر ته وایي خامخا نو لږ خو د ده رنګ و د ده دغه باید لږ سره جلای والا رښتیا نو خوږو لیدونکو د دې باغ وش مسؤل د حیواناتو ساتونکی او ډاکټر دا ځوان دی خپله ځان ور معرفي کړه لیدلی یې زما نوم قدرت لاجان دی نو نور څه ورته وایم نور شی نه لرم ومې ویله قدرت لاجان د دې باغ وش د حیواناتو ډاکټر دی که ووایو د دې حیواناتو مور و پلار دونه یې ساتي دونه یې روزي چې بیخي ببرشیر پوره مخته دی څه نه ورته وایي نو زمریان د څو عمر سوي دي د خیر زمریان اوس د یو کالو 11 میاشتو 10 میاشتو شاوخوا ته رسېدلي چې نو دغه د بلوغ ته د رسېدو وختونه هم چې او په دغه وخت کې دی لږ سره سیسټم یې سره سخت دی په طبیعت په جې کې دغه یو څه وختونه چې نو بلا دغه د ځوانۍ موسمونه دي خلک به بیا وایي لیدونکي بیا وایي چې ته د زمري څه بیا ولې دومره لرې ولاړې لرې کېږې ته خو ورته ووایه چې زه ولې دومره لرې ځینې ولاړ نو ما تا ته وویله ما دغه د ځوانۍ وخت په دغه وخت کې دی لږ خرابي پېښوي نو اوس به بیا هم د نږدې څخه کتنه ورڅخه وکړو هغه ویډیو به دوم ځل بیا وکړو د نږدې څخه بیا کتنه وکړو نو هغه وخت نو دی یو څه سره دغه حملې وایه کالي خرابوله خو نن دغه ضمانت ورکوم نن چې زه نږدې ورولمه د نږدې څخه به بیا دغه ورڅخه وکړو ښه خوږو لیدونکو نن به زه دونه زړه پیدا کړم که یا چې د نږدې ورسم د ده بغل ته هغه ریکارډ مات کړم چې ما د زمري څخه ځغستلي وه نن به د ده بغل ته ورځم که نه ورځم دا به په خپرونه کې تاسو وګورئ خو په دې تاسو هم ښه پوهېږئ چې زه کوښښ کوم چې ورسم او زړه مې دا نه راسره مني چې نږدې ورسم خو خیر زه به نن د خپل زړه و دماغ سره مقابله وکړم ورځم څنګ ته به ورځو پړانګان خو هم ډېر زیات سم سوي دي نو تېره خپرونې په پرتله هم زیات غټ سوي دي هم زیاته محتاج دي د هغو څخه هم د نږدې څخه کتنه وکړو اول به زمریان ته ورسو څه ورځو د زړه وایه درسم خوږو لیدونکو جالبه خو دا ده چې دی د اختر په ورځو په شپو کې خپله دی خوش کړی دی داسې خدا بازۍ یې کولې داسې دغه هم دی نه کوي خو بازۍ څخه خامخا نو د زمري بازۍ دي لږ د زمري بازۍ ورته ووایه لیدونکو ته چې څنګه بازۍ وې څونه یې خوښ کړه هغه به نه وایي
روانم خو به دې ښه نو خیر خدای چې د مینې هم په غېږ کې ونیسې کښېکښل درکوي که نه نو څنګه ورځو چې ورته وایه ته دته درسم راځه صمیمي صاحب راس ښه دی چې موسم نیسي خوږو لیدونکو دغه د هغه زمری او دا د زه دونه نږدې ورته راغلی یم لاس واړم های زما خو نن زړه ارام سو ستاسو به زړه یخ سوی زما زړه ارام سو زړه مو په دې یخ سو چې ورنږدې سه چې دی دې خوري که نه خوري ډېر ښه دا نو چې مزګري چې بیا راسې بیا دی ډېره شوخي کوي دغه مال دی د شوخۍ څخه ډېر زیات خلاص نو ما هم تاته وویله مال د نجې څخه به کتنه ورسره وکړو نو که بیا وي یو وار بیا ولاړ کړو که یا ولاړ به کو و به مې نو د خیر سره او خوږو لیدونکو دغه لاس چې ما د لاس ته وروړی نو ورځو دی به مو ګورو ولاړ بسې بیا هغه پړانګانو ته ورځو کرار نور جالب او په زړه پورې حیوانات سته په دې باغ واش کې وژی دی؟ یا دی خو دا د دادی په دې خاطر وي دا مختص دی نارې وي ښه دا نارې چې کله انسان ته دی دا نارې ورته وي ښه خوږو لیدونکو دا بیا پړانګان دي دا مې یو وخت کوچني اوسه دي ماشاءالله غټ سوي دي د پړانګانو د هغه سپینو زمریانو خوراک یو شی دی خوراک یو رقم غوښه ورکوو دې ته له داسې د هډوکو څخه ډېره صفا غوښه ورکوو زیاتره وخت یې ډېره میده کوو هم چې په دغه وخت کې څه احتیاط غواړي او زمریانو ته له اوس هغه ته داسې غوښه هم ورکوو چې لږ هډوکي په ګډ یې په دې خاطر د بدن کلسیم یې هم په سر ورکوي او دوی خو اوس ډېر کوچنیان چې دوی ته صفا غوښه ورکوو تکلیف ور پیدا کوي چې هډوکو سره یې ورکوو بلکل نو هغه سپین زمریان څومره غوښه خوري د ورځې او دوی څومره غوښه خوري 14 کیلو در 15 کیلو پورې هغه د ورځې غوښه غواړي هر یو دواړه 15 کیلو غوښه خوري 15 کیلو 14 کیلو 12 کیلو 14 کیلو فرق پکې شته نو هلته بیا په موسمو ته ګورو کاوا یخي ډېره خوري کاوا ګرموي بیا لږ خوري او دا کوچني پړانګان څومره خوري 3.5 کیلو 4 کیلو دی پر نفر اوس غواړي 4 کیلو د چی شي غوښه ورکوي کومه غوښه دی ته ګټوره ده د غوایي غوښه ورکوو او د چرګ غوښه ورکوو د هغه غوښې ورکوو نو د پسو دا نورې غوښې په دې خاطر نه کوو هغه غوړي مې زیاتې او د غوایو د چرګ زیات او زیاتره وخت دی دا کوچنیانو ته د چرګ غوښه ورکوو هغه ډېره سخت هم نه وي ژر یې ازمولی هم سي او دوی دپاره ښه هم ده هغه د باندې چې دی هغه هم نر دی هغه یې نر دی لږ شوخ دی نو چې اوس دلته د لیوی بیا لږ کالي خرابوي هم لیوی زیاته ساه تېروي نو هغه په زړه کې یو څه داسې دی دلاوره دی بلکل دا یې ماده ده دی د څو عمر دی دی نو تقریبا اوس د 6 میاشتې دی دی نو د دې غټوالی تر څو وخته پورې کېږي چې ښه غټ سي د دې غټوالی نو پر 2 کاله دی خپل غټواله پوره کوي پر 2 کاله پر 2 کاله 2.5 کاله دی مکمله غټواله پوره کوي پر 3 کال نو باره بیا چې چاند ته 4 کال چې چاند ته بیا دی اماده کېږي د غوښو ماس یوه بل شی نه خوري دی د غوښو څخه ماس یوه بل شی هېڅ شی هم نه خوري که د ژمي کې لا موږ په هفته کې یو وار شیدې ورکوو نو دغه یو شیدې او دغه هغه هم چې دوی کوچنیان هغه وخت چې ورکوو د 5 میاشتو پر وخت چې نه ورکوو 3 میاشتو پر وخت چې په هفته کې ګای وخت یو وار شیدې به م ورکولې نور به م غوښه ورکوو ته کول او اوس خو غټان دي اوس صافه غوښه ورکوو بل شی نه ورکوو هغه چې دی هغه سپین هغه خو افریقایي نسل دی دا د کوم ځای هغه افریقایي نسل دی د بنګلادیشان راوړي مو هم د هغه ملکو څخه دي راوړي مو د کراچي څخه چې هلته خو نسلګري د ډېره زیاته کېږي د زمریانو پړانګان ده
نو راوړي مو د هغه ځای څخه دي او بنګلادیش خو نو په پړانګانو کې ډېر مخته دی. او دوی هغه د خپل کرکټ په لوګو کې لا دی د دې اکثر کړي مرزه چې زما کیمرامین را په عذاب کې نو بیا ګرد عکاسي خرابېږي. آرام کښېنه. هغه بیا لږ غټ دی هغه پړانګ. دننه نه ورځو یا د لیب خبرې ورته وکړو. دی غټ سوی دی لږ. دی نو تقریبا د یو کال ته بلان رسېږي. د 11 میاشتو شاوخوا دی. لا یو کال بې زومه سپره سوی. نو دی داسې دی مادې نشته. یو څه سره بې زړه دی او بېرېږي د انسانانو څخه. څوک داسې خاصه ور پرېږدم هم نه. ځینې وخت خرابي پېښوي او داسې شناخته چې له داسې ډېر وخت چې کار ورسره کړی له اوس ګوره د کارګرو چې هغو ته کار نه لري. زه ورسره کار نه لري خو داسې ناولده خلک ویني چې اوس دی. د ناولده بس قاتل دی نو. قاتل نه دی. داسې دی همده یوازې دی هلته چې د نورو سره یې بیا په زړه بیدار اوس دی یوازې دی. ښه ډېر ښه. نو بس دا وه پړانګان او هغه وه زمریان. خو په دې باغ وش کې خوږولیدونکو نور هم جالب حیوانات شته. راځئ چې هغه هم وګورو د هغو پر برابر هم خبرې وکړو وګورو چې څه شته. ښه Sam. ښه خوږو لیدونکو په دې باغ وش کې بیخي ډېر حیوانات شته. اهلي حیوانات هم شته او وحشي حیوانات هم شته. ډېر جالب اوس که په هره کوټه باندې ګرځو د هر حیوان احوال اخلو شاید ډېر وخت واخلي. نو موږ به هغه تصویرونه هم په تاسو باندې ګورو. خو قدرت الله جان به دا راته ووایي چې دلته مشهور حیوانات څه شي دي او جالبه څه شي دي. مشهوره کې په وحشیانو کې زمریانو پړانګان دي او که په اهلي کې بیا خو نو هوسیانې دي او که په الوتونکو کې بازانو بمان شته. داسې په اوس ګوره د اوبو په حیوانانو کې بیا ایلي هم شته. 3-4 رقمه نسلونه هغه هم لرو. د معنا داسې د اوبو د هم لرو دغه چې په مځکه د حوضو څخه نه هغه هم لرو. زیاتره د شوکي کوترې هم لرو. شترمرغان هم شته او په وحشي حیوانانو کې اوس ګوره سپیزات کې لیوان جرمن شاپرټ و دا نور ایراني نسلونه امریکایي نسلونه هغه هم سره لرو. پړانګان زمریان خو نو اجې ما ته ویل ما په غټ حیوانانو کې هغه هم شته. نو داسې زیاتره حیوانان شته چې هغه زموږ کوم وسکار کوي تر زیاته حده پورې مو راوړي دي د نورو ملکو څخه. په زیاتره ډېر زیات کوشش مو کړی دی چې راوړي مو دي. د دې باغ وش په یوه څنډه کې یو عجیبه چرګان و
دا د کوم ځای دی دا چرګان اصلي نسلونه ګوره په ځینې راځي دغه یو رقم چې هغه د چین څخه چې ځنګلي ځینې چې د ایرات څخه موږ راوړي چې هغه بیا معنا ځینې دغه یو رقم نسلونه جرمني ځینې چې د ایران څخه د ایران نسلونه د موږ د ایران سره راوړي خو هغه بیا د نسلونه چې دا د نورو ملکو چې 3-4-5 رقمه نسلونه موږ راوړي تقریبا 5-6 رقمه چې نو موږ نسلګري د 3-4 څخه کړې ده خو چې هغه زیاته ګران چې هغه ښه جوړېږي هغو نه جرته کړي بالکل نو هغه د نسلګري د موږ خو د نسلګري زیات کوشش کوو چې نسلګري په خپل ملک کې وکړو چې زموږ ملک ته هم دغه نسلونه موږ ملک هم ولري دا چې د باغواش هم دی قدرت الله جان او دلته په دې شاوخوا سیمه کې شوقي خلک هم ستا چې هر شی جلا جلا خپل ځان ته وساتي کور ته یوسي بیا تاسې خرید و فروش هم لرئ دلته خرید و فروش موږ هم ورسره لرو که موږ لرو خو موږ هغه خپل کوم حیوان چې دی خوښېږي هغه ورکوو لا موږ ورته راغواړو د نورو ملکو څخه که دلیا وځي موږ ورکوو که نه بیا ورته راغواړو زموږ په کورونو کې پیشانې بیخي ډېرې دي هېڅ ناز نه ورکوو پسې اخیم او ستاسو په باغواش کې پیشانې هم دي او لږ جالبه دي د پیشانو شوقیان هم ستا دلته خلک یې خوښوي زیاتره راځي زیاتره د عینو مین څخه راځي د خلک راځي غواړي نو اوس هم په دغه 4 دانې چې په 4 کې مې دغه 2 دانې ورکړي چې کابل ولاته نو اوس په دې کې دغه 2 دانې راپاته چې هغه هم یوه دانه د بل چاته یوه دانه موږ ته راپاته ده نو داسې شوقیان راځي زیاتره وخت راشي ډېری وخت چې موږ ورکوونه په دې خاطر چې موږ نسل نجونه نیسو نو باره بیا نسل اول موږ جنجي نیسو بیا ورکو او چې بیخي داسې شوقي هغه ته بیا راغواړو له خپله جوړه ورکو دا اوس هم شوقي سړی غوښي جاجي ورسته ویه بالکل رښتیا هم په کابل کې بیا او په هرات کې دغه لیوزاته سپیان دغه ښه بازار لري او دغه پیشانې چې 2 رقمه سترګې لري دا سپینې پیشانې دغه ښه بازار دا شیان موږ اکثره وخت هغه ځای څخه راغواړو ورسته ویم دا اوس موږ هلته ورستو دا 2 رقمه سترګې پیشانې چې دي هلته ورستو او دغه لیوان چې دغه ځینې حیوانان چې موږ یې دغه ځای څخه راغواړو چې هغه نو بیا له خپل نسلګري په کې له د نور ځایو څخه راغواړي خو زیاتره دغه وحشي حیوانان موږ دغه ځای څخه راغواړو د کابل څخه لا د هرات څخه راغواړو د دې ګوازانو په اړه څه وایې څو ډوله لرئ او کم کړي مو دي ډېر کړي ګوازان اوس در مخه مو 2-3 رقمه نسلونه درلودل نو اوس یو رقم 2 رقمه اوسیږي 2 رقمه ګوازان دي یو رقم اوزګړي دي او یو رقم هغه کوچني پسونه ورته وایسه پسونه سوداني پسونه دي او دغه یو څه جوړي مو دغه کړي چې او 2-3 رقمه نور بل کم ډولونه پسونه سته نو دغه یو څه نسلونه مو سره دغه کړي چې یو نسل یو ډېر زیات غټ موږ در مخه درلودله نو هغه غویزات ګوازان وه ډېر ښه او کوش څه وایي دی خو هغه پلانکی وایي نه د جنګ دی نه د ننګ دی که نه دی به یوازې د جنګ یې که یا جنګ یې مزدلې پرېښی دی والله د خلکو سره ښایي جنګ پرېښی دی اوس زیاتره خلک راځي او دی داسې اموخته دی چې زیاتره خلکو لیدلی هم نه دی اوس چې دلته نو چې دا ډېر خلک یې ولیدل اوس نه د ننګ سو نه د جنګ سو او دا رنګ یو رقم غمیږي دی هغسې خو دی داسې حیوان وملاکي خو د ده کم نوم چې دی که د ده عمل دی بالکل دواړه ډېر کمزوري دي اوس د دې باغواش یو جز دی تاسو پوره کړی جز دی پوره کوو بیا نو 4 رقم حیوان را اوس هم موږ زیات کوشش کوو کیدای شي اختره بعد څخه هم ځینې ډېر حیوانان اوس هم شته نو موږ په پلان کې لرو چې ورته بلابودې کړو نو اوس موږ پلان لرو نو اوس داسې زیاتره کارونه اوس هم شروع دي نو چې یو څه سره په اختر د میلې به مو سره خلاص شي نو کوشش کوو چې نور حیوانان هم ورته راوړو بالکل ډېره مننه بیا به هم چې نوي حیوانات راشي د خیره بیا به هم راځو بیا به هم پر ګرځو تاسو خو به راځئ نو چې تاسو رانسئ نو دغه د پوښتنې خلک یاست د د پوښتنې خلک تاسو یاست ورور خوږو لیدونکو تاسو د یوه خصوصي باغواش وحشي او اهلي حیوانات وکتل دا باغواش په کندهار کې دی نو دلته ډېر جالب حیوانات وه خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ سوي زه نه پوهېږم چې په تاسو لیدونکي کې به څومره د حیواناتو شوقیان یاست او څومره به نه یاست خو دا هم فرق لري ډېر خلک حیوانات خوښوي او ډېر خلک بیا د حیواناتو سره علاقه نه لري نو په خاصه بیا وحشي حیوانات لکه زمریان نو بیا به هم راځو دې باغواش ته چې نوي حیوانات راسي ګورو بیا د نږدې او تاسو به هم راولو د خیره سره ډېره مننه پروګرام پای ته رسوو